سلامونه نیکې هیلې احترامات وي منو ملګرو اجمل ملک یم او نن سره یو زبردست غزل شعر کوم خاص لوهار صاحب فرمایش دی. لوهار صاحب تاسو ته ډالۍ وي د دانش صاحب کلام دی. امید لرم تاسو ټولو به خوښ شي. لوهار صاحب سپیشلي تاسو ډالۍ دی. نن د ملګرو سره یوځای شوي یو او یخنۍ موسم دی. ښایسته غزل دی. امید لرم تاسو ټول به خوښ شي. لوهار صاحب خصوصي تاسو ډالۍ وایي تور تیار دا رڼا د ځان سره وساته حالات که هر څنګه وي ما د ځان سره وساته حالات که هر څنګه وي ما د ځان سره وساته تور تیار دا رڼا د ځان سره وساته حالات که هر څنګه وي ما د ځان سره وساته حالات که هر څنګه وي ما د ځان سره وساته وخت دې وي چې تا یادوم نو زما زړه درزیږي وخت دې وي چې تا یادوم نو زما زړه درزیږي زما په نوم دغه درزا د ځان سره وساته حالات که هر څنګه وي ما د ځان سره وساته حالات که هر څنګه وي ما د ځان سره وساته زمانه واوړه ځکه جاړمه که خاندم خو زمانه واوړه ځکه جاړمه که خاندم خو زمانه واوړه ځکه جاړمه که خاندم خو زمانه واوړه ځکه خاندم که جاړم خو ته دې په شونډو داغ مسکا د ځان سره وساته حالات که هر څنګه وي ما د ځان سره وساته حالات که هر څنګه وي ما د ځان سره وساته او تور تیار دا رڼا د ځان سره وساته حالات که هر څنګه وي ما د ځان سره وساته حالات که هر څنګه وي ما د ځان سره وساته دا دې نن راغلی دا دې لاړې وای بیا به راشم دا دې نن راغلی دا دې لاړې وای بیا به راشم دا دې نن راغلی دا دې لاړې وای بیا به راشم دا دې نن راغلی دا دې لاړې وای بیا به راشم زه خیر دې لاړ شه دغه بیا د ځان سره وساته حالات که هر څنګه وي ما د ځان سره وساته حالات که هر څنګه وي ما د ځان سره وساته او تور تیار دا رڼا د ځان سره وساته حالات که هر څنګه وي ما د ځان سره وساته حالات که هر څنګه وي ما د ځان سره وساته